د خبريال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ بخیر. میرویس افغان ځانګړې مرکه درته لرم. افغان سوله یا د افغانستان د سولې موضوع اوس په کور د نن د افغانانو لپاره او د کور بهر د نړیوالو لپاره د بحث مباحثې او د یوې اجماع بڼه خپله کړې ده. اوس نړۍ په دې قانع شوې ده چې په افغانستان کې د سوله وشي. د فبروري په میاشت کې چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ تړون وشو، د هغه تړون راوروسته نور ګامونه باید اخیستل شوي وای چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو سلسله والا. د بین الافغاني مذاکراتو خواته افغان دولت او وسلوال طالبان یو بل ته ورنږدې کېدونکي دي یا یو بل ته نږدې کېږي. افغانستان حکومت زندانیان خوشي کړل او د زندانیانو د خوشي کولو لړۍ چاپه کړه او د طالبانو له لوري یې په اوربند باندې هرکلی وشو. نو دا دواړه ښې خبرې ولې تر دې اندازې پورې رسېدلې دي. خو آیا دغه بهیر کې ټولې سمې مشورې شوي دي له ټولو هغو ګوندونو سره چې هغوی د سولې په پروسو کې تجربې لري، له هغوی سره هم خبرې شوي دي؟ که شوي دي څه ورسره ویل شوي دي او یا شوي دي او که نه دي شوي؟ پر دغه باندې نن موږ له تاسو سره غږیږو او د نن خپرونې میلمه مو د افغانستان د وطن ګوند د سرتاسري شورا مشر بشیر پیوستون دی او وطن ګوند تاسو خبر یاستئ چې د ډاکټر صاحب نجیب الله ګوند و چې دغه د واکمنۍ پر مهال باندې چلېده او اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي. پیوستون صاحب خپرونې ته په خیر راغلاست. مننه میرویس جان. د افغانستان د یو پخواني واکمن ګوند کې چې د سولې په تړاو باندې دا اوس کومې هلې ځلې روانې دي، آیا تاسو ته یعنې د وطن ګوند ته ستاسو دریځ څه دی یا تاسو ته کوم ځای درکول شوی دی؟ مننه میرویس جان. زه فکر کوم مخکې له دې چې زه شروع وکړم د سوال ته یو مناسب ځواب چې د وطن ګوند موضوعګیري ده وړاندې کړم. له دې موقعیت نه استفاده کوم د افغانستان ټولو هغه قهرمان امنیتي قوتو شهیدانو ته او هغه خلکو ته چې په دغه 40 کلن ناورین کې خپل ځانونه له لاسه ورکړي، د هغوی کورنۍ ته دعا وکړم، اتحادیه وکړم او دوی ته د جنت استدعا ولرم. زه باید تاسو ته عرض وکړم چې د وطن ګوند د سولې په ارتباط یو ډېر روښانه او واضح دریځ لري. دا دریځ موږ هغه وخت هم بیان کړی و چې وطن ګوند په حاکمیت کې و، شهید ډاکټر نجیب الله د افغانستان جمهور رئیس و. موږ په دې پروسې کې ډېر قرباني ورکړي او دا اوس هم د موږ د تفکر په بنیاد باندې موږ دغه قربانیو ته تیار یو. دا یوه مسله. اما هغه هلې ځلې چې تر اوسه پورې د وطن په افغانستان کې د سولې په ارتباط شوي دي، هدف مې خاصتا د دغه یو یا 2 کالو هلې ځلې چې د خلیلزاد په مشرۍ روانې دي او د افغانستان حکومت هم په ضمني ډول په دې قضیه کې انوالو ده. د موږ موضوعګیري په دې ارتباط د مختلفو اعلامیو، مصوباتو او بیانیو په ترڅ کې مطبوعاتي شوې ده. شاید د موږ تعریف له سولې نه له عام تعریف سره یو لږ تفاوت ولري. موږ فکر کوو چې سوله یو موقتي او د معاملو په واسطه که منځته راځي دا عمومي امنیت، سراسري امنیت، بشپړ امنیت په افغانستان کې نشي تامینولی. د هغه په بنسټ زه فکر کوم موږ فکر کوو چې اوسنۍ پروسه ډېره شفافه نه ده. د افغانستان خلک په جریان کې نه دي. ټول هغه شیان چې تر اوسه پورې شوي دي هغه د پټو دروازو تر شا شوي دي. حتی په بعضې مواردو کې حکومتي چارواکي هم شکایت له دې لري، په شمول د جمهور رئیس اشرف غني چې له جزئیاتو د موافقتنامې نه خبر نه دي. مونږ له جزئیاتو نه فقط د میډیا له طریق خبرېږو او هغه بخش باندې خبرېږو چې هغه دوی لازمه ګڼي. زه یو بل اړخ ته د دې موضوع راته غواړم وبخښئ. د دغې سولې او د ډاکټر صاحب نجیب الله د سولې یا ستاسو د سولې چې تاسو له هغه وخت کوله یا مو وړاندې کړله فرق یې څه دی؟
ګورې موږ زه فکر کوم میرویس جان دا ډېر یو روښانه او واضح فرق لري. هغه دا ده د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې د سولې مسله مطرح وه، موږ د افغانستان دغه اوسنۍ جغرافیه د یو کل په حیث مد نظر نیولې وه. موږ ته ډېره مهمه وه چې په دې وطن کې مختلف اقوام ژوند کوي، مختلفې ژبې دي، مختلفې سیمې دي، مختلف تمایلات دي، مختلف سیاسي، ژبني، قومي تمایلات موجود دي. حتی په سیمو کې هم مختلف تمایلات شته او غوښتنې موجود دي. بنا د موږ هدف له سولې نه یو جامع صلح د مخالفینو او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو وبخښئ دلته که زه لږ بله خبره په ګډه کړم. فکر نه کوئ چې د سولې خبرې به د پاکستان سره تر دې ډېره ګټه ولري څومره چې له طالب سره کېږي؟ ډېر خلک په دې نظر دي په افغانستان کې. زه په دې باندې پوهېږم چې طالبان یو تر زیات حده پورې محصول د کار د دستګاه د استخباراتي د پاکستان ده، هغه شی چې په مطبوعاتو کې نشته. زه په دې باندې پوهېږم چې طالبان په افغانستان کې هغونه خلاص لاس د تصامیمو په ارتباط نه لري. د دوی نظامی حرکتونه د سولې خبرې ټول په اشاره د پاکستان کېږي. زه فکر کوم چې له دې نه قوي سند نه ده موجود چې وقتی موږ غږیږو وایي چې د کوټې شورا، د پېښور شورا، د کراچۍ شورا، د لاهور شورا او همداسې نور، یا د پاکستان مشران د طالبانو مشران د پاکستان په تیارو کې کته او پورته ګرځي او قطر ته ځي او بیرته راځي، مسکو ته ځي یا ایران ته ځي. د دې چې وبخښئ تاسو وویل چې ستاسو سره مشوره نه ده سوې یا خبرې نه دي در سره سوي. که چیرې موږ دا ووایو ستاسو مشورې به څومره ګټورې وي، د وطن ګوند مشورې به د سولې په پروسه کې څومره ګټورې وي دې پروسس ته، یا د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته یا دواړو لورو ته، وسلوالو طالبانو حکومت ته؟ زه فکر کوم چې زموږ مشورې د سولې اوسنۍ بنبست ماتولی شي. او پر راس د دغه پیشنهادو کې یوه مهمه خبره دا ده چې موږ سوله او د سولې اصول، میکانیزم، جریان د خبرو له پټو کوټو نه راغواړو او خلکو ته یې وړاندې کړو، خلک په پروسې کې شریک کړو. اصلا موږ سمبولیک برخوردونه نه کوو چې د مختلفو تمایلاتو قومي او جنگ سالاره ډلو نمایندگان را انتقال کو د خلکو د نمایندگانو په حیث، او فکر وکړو چې یا خلک وغولوو چې دا د پروسې، دا د سولې پروسه ده او دا کمیسیون نمایندګي کوي د افغانستان د خلکو نه. دلته باید د افغانستان د خلکو رښتیني نمایندگان شامل شي، نه تنها د اخبارو له طریقه باید دوی خپله په جریان د تطبیق دغه پروسې کې خپل سهم ولري. د وطن ګوند ځای چیرته ګوري د سولې په پروسه کې؟ هغه زه فکر کوم چې ما په دې ارتباط دغسې کوچنۍ تبصرې کې دا عرض وکړل مخکې چې سوله په مجموع کې اوس د غیر سیاسي ستراتیژیکو اهدافو د تاثیر لاندې د پټو دروازو تر شا ترسره کیږي. وبخښئ پیوستون صاحب، تاسو رابطه کړې ده د حکومت سره؟ تاسو د حکومت نه یا د نړیوالې ټولنې نه یا هغه څوک چې په سوله کې لاس لري یا د سولې څرخوي امریکایان، تاسو له دې سره رابطه کړې ده؟ تاسو هغوی ته ویلي دي چې موږ مشورې لرو، تاسو ته وړاندیزونه لرو، تاسو ته یا د سولې په دې پروسه کې موږ دا ګټه رسولی شو، داسې څه شوي؟ که ما ته مې اجازه راکړې وای میرویس جان، ما د سوال ته په دقت سره غوښتل هغه ورکړم، جواب ورکړم. هغه دا ده چې ما په مجموع د پروسه کې ویل چې دا پروسه پټه روانه ده. نو بنان د وطن ګوند هم لکه نورو مدني ټولنو او د افغانستان خلکو د مختلفو ډلو نمایندگانو ترڅنګ د سولې د پروسې نه په څنګ څپ وهل سوی یو ګوند ده. یعنی موږ ته نه تنها چا مراجعه نه ده کړې، بلکې دوی عمدن او قصدن غواړي چې ملي مترقي ګوندونه او سیاستوال له دې پروسې نه لرې وساتي، تر څو دوی خپله په د دروازو تر شا ښې معاملې وکړي. البته موږ خپل پیشنهادونه، موضوعګیریګانې
رسما نشر کړي دي د مطبوعاتو له طریقه چې له هغه نه زه فکر کوم چې داسې کسان د په حاکمیت کې موجود دي چې هغه دوی ته د سیاسي ګوندو نظریات اهمیت ولري، هغه دوی باید زموږ نظریات مطالعه کړي یا ویلي. علت خو به دا نه وي، ځکه وطن ګوند د ولسواک یا د دیموکراتیک ګوند دی، په افغانستان کې مجاهدین دي، که څه هم په دا وروستیو کې د ډاکټر صاحب نجیب الله د محبوبیت ګراف ډیر لوړ تللی دی، ډیر بره تللی دی، چې ښه مثال په دې وروستیو کې د دوه لوړ رتبه چارواکو په بېلابېلو وختونو کې سفرونه د هغه مزار ته لاړل. هلته ځینې خلک دا وایي چې چارواکي د ډاکټر صاحب پر مزار باندې دغه کوي، سیاست کوي یا د هغه د مزار څخه ګټه اخلي، او ځینې دا وایي چې نه، خلکو رښتیا اوس ډاکټر صاحب نجیب الله پیژندلی دی او هغوی دا وایي چې هو د دغه سړي د دغه ولسمشر نظریات فکرونه ډېر لوړ وو، په کارو پر هغو باندې که هغه وخت عمل نه و سوی، لږ تر لږه اوس خو دې په اوسي د عقیدت ګلونه ورته وړاندې کړي. نو کله چې دغه ګراف لوړ ځي د ډاکټر صاحب نجیب الله د محبوبیت، آیا د دې سره به د وطن ګوند د محبوبیت ګراف هم لوړ سوی دی ستاسو په نظر که نه؟ زه فکر کوم وخت چې مونږ د شهید ډاکټر نجیب الله حضور په ټولنه کې د داخلي بود کې مطالعه کو، حد اقل مونږ له دوه لارو نه ډاکټر صاحب نجیب الله مطالعه کول. یو د ده شخصیت د وطن ګوند د مشر په حیث چې مونږ ورسره د ګوند په حیث معنوي رابطه لرو، دا زمونږ معنوي مشر ده، د ده عقاید، تفکر او نظریات د مونږ تګلاره ده، پرون هم و نن هم ده او د سبا له خاطره. یو بل بود د ډاکټر صاحب د افغانستان د جمهور رئیس په حیث چې د ملي روغې جوړې په سیاست کې د افغانستان د خلکو په زړونو کې لاره پیدا کړې ده. دا بل بود د رابطه د ډاکټر صاحب سره. بعد له شهادت د ډاکټر صاحب نه ډېر خلک د افغانستان له ګوټ ګوټ نه معمولا زی ګردیز ته، میلان ته او د ډاکټر صاحب په مقبرې باندې دعا کوي. دا یو ساده سړی، یو مامور د دولت یا یو لوړ پوړی چارواک دی حکومتي. مونږ له دې خبرې نه خوشحاله یو چې بالاخره لوړ پوړي چارواکي هم دې خبرو ته متوجه شوي دي، د ډاکټر صاحب محبوبیت ته متوجه شوي دي، خلکو په منځ کې ورته ځي او د مقبرې ته دعا کوي. مونږ دغه حرکتونه خوشحاله یو، اما فکر کوو چې ډاکټر صاحب دا حرکتونه په دې مفهوم باید تلقي نشي، په دې مفهوم چې تلقي نشي نظر د وطن ګوند په ارتباط تغییر کړی ده. سابقه نظر سکوت د مونږ په ارتباط او د مونږ درخواستو ته جواب نه ورکول، دا یو پالیسي ده چې متاسفانه تر اوسه پورې په حاکمیت کې مسلطه ده. نو د پام وړ فعالیت د وطن ګوند هم نه ښکاره کېږي، نه تر سترګو کېږي. کېدای شي وجه به دا وي چې په افغانستان کې عمومي نظر نه دی بدل شوی. که چېرته تاسو داسې د پام وړ کار کړی وي، هغه څه دي؟ ولې د خلکو د وطن ګوند ته پام نه ور اوړي؟ که دومره نور ګوندونه موجود دي او خلک دا وایي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله افکار، د هغه نظریات، د هغه فکر، د هغه کړنې د دې ملت لپاره ډېرې ښې وي، ډېرې درنې وي، نو په هغه صورت کې ستاسو دغه ولې نشته داسې فعالیت نه ترسره کېږي؟ دا ډېر یو مهم او اساسي سوال دی زما په عقیده. زه فکر کوم دې سوال ته د جواب له خاطره موږ باید یو کش دغه اوسنی حالت د جامعه د افغانستان ارزیابي کو او په دقت یې ارزیابي کو. زما باور دا ده چې له دغه حوصله د دغه مصاحبې نه دا ارزیابي لږ زیاته ده، زیات وخت نیسي. اما زه باید عرض وکړم چې موږ په یو ټولنه کې ژوند کوو چې دلته قانون او قانونیت ظاهرا حاکمیت لري. مونږ د وطن ګوند کنګره په 1991 کال کې دایره کړله، په 5 د میزان کې وطن ګوند خپل اصول، مرامي اصول، اساسناموي اصول، ساختار او هیرارشي د تشکیلاتی تصویب کړله. مونږ د دولت رسمي او عدلي او قضایي ارګانو ته د ګوند د ثبت او راجستر له خاطر مراجعه وکړله. اما متاسفانه
د دې مراجعې جواب په سکوت راکړل شو موږ ته. په حفظ د مکررو مراجعاتو د موږ تر اوسه پورې هیڅ یو مرجع په داخل د افغانستان کې په شمول د وزارت عدلیې موږ ته جواب نه دی راکړی. فقط په سکوت د موږ حرکت استقبالوي. حتی که تاسو د میډیا په یاد وي، موږ په 2014 کال کې یو توافقنامه کمپاین د انتخاباتي د ریاست جمهوریت کې یو توافقنامه له جمهور رئیس اشرف غنی سره امضا کړې و، او د حمایت په بدل کې موږ فقط یوه تقاضا درلودله چې د وطن ګوند د تجدید راجستر پروسه مطابق د احزاب قانون باید آسانه کی، تسهیل کی، ورته توجه باید وکړي. متاسفانه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چوکۍ ته ورسید، ریاست جمهوری رئیس جمهور سو، اما دغه موافقتنامې ته توجه ونه کړله. له بلې خوا تاسې وینئ چې یو تعداد جنګسالار احزاب چې د افغانستان د کابل په ورانولو کې نقش درلوده، پکتیا و پنجشیر و بدخشان و شبرغان و هرات قندهار خراب کړی ده، هغوی دوی په سابقه نومو باندې اوس هم ثبت دي، اوس هم راجستر دي، اوس هم سیاسي فعالیتونه لري، اوس هم ملیشې لري، اوس هم یو ډارونکی قدرت ده. وبخښئ، که چیرې د وطن ګوند پلویان موجود دي، ولې پر حکومت باندې سیاسي فشار نه اچوي؟ ولې مظاهرې نه کوي؟ ولې سړکونو ته نه راوځي؟ د خپل حق د غوښتلو لپاره خو بېلابېلې لارې شته، جمهوري لارې، یعنی غیر جمهوري لارې نه، جمهوري لارې موجودې دي چې هغه په دغه وخت کې پر حکومت باندې فشار راوړي چې ورور ته ولې ماته زما رجسټریشن نه راکوي؟ بیخي کاملا دا مسله موږ د بررسي لاندې ده. موږ بالاخره یو جواب ته منتظر وو. ما لږ مخکې تاسو ته وویلې چې دوی په سکوت سره د موږ درخواستو ته جواب راکوي. موږ انتظار د دې درلوده چې وزارت عدلیې حد اقل که موږ ته منفي جواب راکړي چې موږ ستاسو ګوند نه راجستروو، د دې مسلې په ارتباط موږ خپل اعتراض قانونا د قانوني مراجعو له طریقه وړاندې کړو. اما دغه مسله چې تاسو وایي دا ډېر دقیق خبر ده. موږ دا مسله د بررسي لاندې لرو. فکر کوم چې که دې پروسې دوام وکړي، موږ به دې خبرې ته مجبور شو چې د باندې راوځو او په حکومت باندې سیاسي فشار واچوو. خدای دې وکړي چې تاسو ته د سولې په خبرو کې حصه درکول شي، ځکه تاسو خپل نظریات او خپل افکار تاسو د سولې په تړاو درلودل، هغه ورسره شریکي، او حکومت او طالبان دواړه ستاسو د سولې د پخواني پروسې نه ګټه واخلي او دا ځان ته معلومه کړي چې نقصانات چیرته شوي وو. زه به بیا دا یادونه وکړم، تازه د امنیت شورا رئیس محب حمدالله محب تللی و د ډاکټر صاحب شهید قبر ته، مزار ته، په میډیا کې بحث راپورته کړی دی. دغه بحث بېلابېل مدافعین هم لري، مخالفین هم لري، اوږدې خبرې دي. کېدای شي دا په خپل ځان کې د دې سبب وګرځېږي چې وطن ګوند ته لاره وارسي. وطن ګوند د افغانستان یو له مشهورو ګوندونو دی، که ډېر خلک په دې نظر دي که چیرې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي وغیره وغیره فعالیت کولی شي، د وطن ګوند یې ولې نشي کولی؟ خو ستاسو هڅې غواړي، په دې کې هېڅ شک شبهه نشته. دا د افرادو کار نه دی، که ګوند دی نو د ګوندونو کار دی. په هر حال موږ له تاسو څخه ډېره مننه کوو که په وروستۍ یوه دقیقه کې راته ووایاستئ وطن ګوند او ډاکټر صاحب نجیب الله د دې وطن دپاره څه وکړل، په راتلونکي کې څه کولی شي؟ موږ د افغانستان د لوی افغانستان د مضبوط مستحکم باثبات افغانستان له خاطره ډېرې قرباني ورکړي دي په افغانستان کې، او د قرباني ته اوس هم موږ تیار یو. د قوانینو په چوکاټ کې، د مدني قوانینو په چوکاټ کې، هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د جمهوري قوانینو په چوکاټ کې موږ دې خبرې ته آماده یو. د ټولو هغو مدني او متمدنو امکاناتو نه په قوت سره حمایت کوو. دا قوت موږ لرو. یو تعداد زیات د ډاکټر صاحب رښتیني پلویان د وطن ګوند تر شاوخوا راټول دي. زه امیدوارم چې زموږ نقش باید له دې قوي و برجسته شي او دولت دې خبرې ته توجه وکړي چې موږ ته د قانوني فعالیت زمینه مساعده کړي. ډېره مننه پیوستون صاحب، ژوندي اوسئ. خواهش کوم. سلامت.
د خبريال ډاټ کام لیدونکو موږ په پاینده کې نورې هم ورته مرکې درته کوو، ورته میلمانه به راغواړو، پر بېلابېلو مسایلو به غږېږو. د نن موضوع مو همدا د وطن ګوند د مشر یا د اجرایه شورا د مشر ښاغلي بشیر پیوستون سروله. موږ هڅه کړې ده چې د افغانستان ټوله مسایل په بې طرفانه ډول باندې راواخلو او خپاره یې کړو، تر تاسو یې ورسوو. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. تل دې وي افغانستان، آزاد افغانستان، سرلوړی افغانستان. مننه.